اوس واوره دا یا عبادي ای زما بندگان الله اکبر او دې ته غوږ کېږدئ دا خبر الله تا ته کوي چې کله الله وایي یا عبادي ای زما بندگانو نو ما او تا په کې هم راګورئ لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم که ستاسو اولنی او اخرنی انسانان او پیریان قاموا فی صعید واحد ټول په یو ډاګه په یو ځمکه په یو ځای کې راجمع شي ماته فسألوني او هر یو رانه سوال کوي او ټول په ډاګه راجمع شوي یو ځای کې او مانه سوال کوي فاعطیت کل انسان مسألته او زه د هر انسان ارمان پوره کوم او چې څه غواړي هغه ول ورکوم اوس موږ څومره څه غواړو ته یې سوچ وکړه لکه اوس که الله ما تا ته دا وایي چې پلاني اوس چې څه غواړي زه یې دله درکوم زما او ستا ارمانونه به پوره شي غوښتنې به ختمې شي یاره زه خو چې میاشتې به پکې ولګي یا الله دا او یا الله دا او یا الله دا نو دا خو یو انسان لګیا دی ټول او ورسره پیریان او الله رب العزت د دې ټولو دا مسلې واوري او دا ورله قبول کړي ورکړي الله اکبر ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر نو زه چې هر چا له پیري او انسان له هر څه ورکم دی چې څه م غواړي زما په باچایي کې دومره کمې هم نه راځي او په خزانو کې لکه څومره کمې چې هغه ستن د دریاب په اوبو کې راولي چې ته په دې دریاب کې داسې ووایې او راوچته یې کړې الله اکبر داسې پراخه خزانې دي د هغه الله او داسې لویه باچایي ده د هغه مونږ ته وړه مسله راشي مونږ سوچ کوو چې دې به څه کړي هغه الله ته ووایه که نه هغه دومره پراخه خزانې دي که هغه د انسانانو او د پیریانو له هر څه ورکړي نو د هغه په باچایي کې دومره کمی هم نه راځي لکه څومره کمی چې یو ستن په دریاب کې راوړي ته چې کله ستن په دریاب کې ووایې او راوچته یې کړي څه تا د دریاب نه کم کړو هېڅ دې کم نه کړو نو که دا ټول الله ته ودرېږي سره د پیریانو او د الله نه هر څه وغواړي او الله وله ورکړي الله وایي زما باچایي کې کمی نه راځي هغه سره خپله رابطه مضبوطه کوي د هغه سره خپل تعلق برابر کوي هغه ته خپلې مسلې وایي او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د کمې ورځې نه چې الله دا مخلوق پیدا کړی او سحر ماښام په دوی دا خرچه کوي سحر ماښام او د قیامت پورې به رواني دي د الله په بچایي کې هېڅ کمی رانغوسته هېڅ کمی او موږ دغه کمزوري که چېرته چا سره دي چې یو ټک ښېګړه وکړو څه شی ورکړو یو بس سوچ دی چې بس زه خو جو غریب شوم ختم شوم الله روزانه مېلمه دا به ستاسې نو مېلمه یو کس راغی څه چل به وشي دا زما ستا هغه خزانې دي هغه کمزوري دا زما او ستا هغه زړه دی او دا زموږ حقیقت اوس دې مخلوق ته وګوره صرف پیریان او انسانان هم نه که نه نو دې زناورو ته وګوره دې څاروو ته وګوره دې هر څه ته خو وګوره دې ټولو له رزق الله ورکوي د الله په بچایي کې څه کمې نه راځي دا د هغه رب دا زموږ د رب دا زموږ د رب هغه شان دی دا زموږ د رب هغه عظمت دی دا د هغه بچایي دی